خانه تا ته مې دا خبره کوله که نه چې ډېره ګرمي ده او ته هغه ناقۍ ته ځې خشاکو پسې سور نوري چې ته به ګرمۍ والې او راغورځېدلې وازه خوله به دې نیولي خشاک دې په تندر وی ګوره نعمت کمبخت مړ شو هغې پسې خفه بیا به تا پسې هم خفه وي وا دې ورېده او هغه هلک مې بالښت پسې لېږلی و ګلوګیا بالښت راوړه که نه او چې دا شمه ورته دې راباندې کړم درمانې په خبره خو نه پوهېږي ژر راځه نو ما تا ته ویل چې نورونو کې ډېر مه ګرځه ښه هو که نه بس خانه دا اولاد دی نو دادا څه دې ویلې ما چې تا ته ویل مېلمه راغلی بالښت راوړه ولې دې راغلی بالښت هو که نه بالښت ما ته دې ویلي نه پلار ته مې ویل خو تا ته مې ونه ویل شپر غوږونه دې نیولي بالښت راوړه او څوک راغلی دی مېلمه راغلی دی مېلمه راغلی څه شی راوړم بالښت بالښت دا څه بنیاد مې دی ته ګوره د نعمت ورور راغلی خانه یخ څښي دیو یا مرنده دادا دا واسکټ دې ډېر ښایسته واسکټ راوړی دا دې ما ته راوړی دی دې ته اوس وګوره چې د خدای نه وینې دې راوینې شي که نه او په دې ځمکه یې ولې ما بالښت پسې لېږلی وې تا راته دا د شنګړیانو ډورکي مارانو شی دې راچولی ډېر مې خوښ شو دادا څه شی دې یاد کړی بالښت زمونږ خو دغسې مازغه دي چې لاړم رانه هېر شو د دې خوارۍ خوښ کې درته ویم خوښ کې خبره پوهېږې بالښت راوړه بالښت څه شی دغه شی دی بالښت بالښت منډه خدای دې ووه دې خولو نه تېر شه ته ما ته دا ووایه ته څه څکې که نه څکې ماغزه دې راته خراب کړو هغه سره ماغزه خراب همداسې ناستې کله دا دې بالښت مې راوړ ولې که ته بالښت یې دوار راورسوي وایي چې چېرته ادب نه وي که نه نو ادب نه وي اورې چا کې ادب نه وي دا څوک دی دا د نعمت ورور دی تا ته ما وختي ونه ویل دا داسې کار دی ماغزه یې راته خراب کړ ماغزه یو شي پسې ولېږه بل شي راوړی دا یې اچولی دی زه یې څه پسې لېږم او دا څه کوي تا وړمه ډاکټر ته ښه ستا دې مغزو کې فرق دی فرق دی فرق دی چا کې فرق ما کې فرق دی که نه دادا تا کې څه شي فرق دی ما کې دا فرق دی که نه چې ماغزه دې زما خراب کړ دا ودام را پورې خاندي ستا د خندا او د دې د خندا شمه اوس دا ولې خاندي دا داسې خاندي چې دا څنګه دواړه لیوني هستئ یو وایي تا کې فرق دی بل وایي تا کې فرق دی داسې کار دی چې وړمه ډاکټر ته دي ډاکټر ته او چې دا فرق دی نه وباسي چا نه تا نه کوم بس نورې خبرې سره نه کوم ته مې لیونی کې رالیک دې لاس نیولی وړمه کوم ځای ته هسپتال ته ولې مې وړې داسې دې وړمه که نه خو زما ماغزه خراب کړ ولې دا چېرته مې بوځي یو شي پسې دې لېږمه بل شي راوړي چېرته دې بوځم ډاکټر ته دې بوځم که نه ډاکټر ته دې بوځم زه ولې مغزو دې کار پرېښی که نه کار یې 2 منټه پس نه خبره ویلې 2 منټه خو ما لا ډېرې ویلې څنګه دې شي پسې ورغلې دې بېرته راځې وایي څه شی راوړم او دا راوړم چا کار پرېږدي ستا مغزو مخکې ویله 100 روپۍ ګټلې اوس ټکم نه کوي ځه چې ځو چا ګټلې ما ګټلې ځه د کلي خلک ډېر راځي او پیسې پاتې ډاکټر صاحب راځي او پیسې پاتې ډاکټر صاحب دا څنګه چل دی ما ته هم خلک ډاکټر چټپټي وایي هلکه داسې درنواله م لکه ښه هلکه رحمت الله دا انجکشن یې هلته کېږده چې دا نورې دوایانې سمې کړم او هغه دوایانې برابرې کېږده داسې کار وکړه سټرازین ګولۍ ډاکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام ډاکټر چټپټي دی خدمت وایي داسې کار دی دې سړي زما ماغزه خراب کړي دلته کښېنه نه بس ولاړ ښي دا کښېنه دې زما ماغزه خراب کړي دي 2 سکنډه پس دې خبرې هېرېږي دې ونې یې کړمه دلته راته چا ویې چټپټي ته بوځه را مې ورته چې شیول کې چې ټټ پټ ښه شي نو د ده په ماغزو کې یو ماغزه نه کوي ځکه دې 2 سکنډه بعد خبرې هېرېږي دا ستا نه هم زیات دی په سر کې ماغزه شته کار نه کوي تا ته څه مسله ده هلکه کومه مسله دغه شی دی که نه ډاکټر صاحب دې ته څه ورکړي چې دا ښه شي ده دله خو به زه دوی ورکوم خو چې اول د ده نه واورم چې د څه مسله ده مسله دې ورته ویوه څنګه راغلی ډاکټر دواخانې ته دې راوستم داسې زه د دې علاج اوس کوم تا ته چیکې که کوم الله به خیر کړي چې شي پته ولګي نه وړاندې شه نه دې خوري ستنه راته وي نه ډاکټر صاحب شپږې راته ګوري که څنګه کې خو ډېره زیاته مسله ده ها دا مسله وه چې وباسو که نه کومه مسله هماغه مسله که نه چې بالښت پسې مې لېږلی وي او ورک شوی وي نه زه خو بېرته رالم ورک شوی خو دا و دې ته څه ورکړه چې ما دې خبرې وخت شه که نه ډاکټر صاحب څه دی وخي ټوله ورځ ما په واړو مل پوچې م وخي ډاکټر زه یم که دا دی چې کومه مسله
او سل راغلی خو بیمار کې مسله ده ځکه دا خبرې خو کوي دلې زه دوی ورکوم که نه شاباس خدا چټ پټ راسم چټ پټي څه شي دغه دی ګولې دا ګولې به 2 ټیمه خوري ها او سار ماښام په وخت یې خوره چې ګورې به قضا پکې رانه زه دې نه راوستې د دې نه یو دانه دا اوس واچه ونیسه همداسې په وچه یې تېره کړه چې پټ اوبه تېره کړه تېره دا ګولې دماغ ګولې خلک په وچه خوري خوار کا دا څه شی ته ما ته راوستی دی اوس څنګه د خیره ګولې چې دې وخوړله طبیعت ته سره برابر شو دماغ دې په ارام شو وګوره که اوس خو نه به خبره نه هېرېږي که نه کومه خبره چې دا ډاکټر ته راغلی نه نه که یاره ډاکټره منمه دې ښه دا خواري خوا ډاکټر نه یم ګوره ټیک دوا راښه شي او که نه د دې ولا ګولې زواله نه ته دا کېږه ته اوس خفه که خوشحاله ته زه ولې خپای کو خوشاله ته خفه که خوشحاله زه ما ته وایي کوم چې خفای که خوشحاله چې چې دا دوی دې وخوړه نه زه خپای ولې خفای بس تاسو خپای ما نو په ما دې دومره تاوان خو هغه سر نه مې راته بیا هم خفای ولې خبره څه ده چا تاوان کو ما تاوان وکړ ولې 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 په خبره نه پوهېږي منه اوس تا هم یوې ګولۍ منې دومره د واره کار خو نه کېږي منه چې چپن اغوستې دا کدي سره کېږم دا کېده ما ورته وځو بل ډاکټر ته ښه دی هاټ ګوډ لګولې جسیم ګل ول دا ډاکټر نه دا خراب دی منه هغوی اله تعلیمونه کوي ته خو علي بېټیم نه دی لاړ شه دا شیونه خو په 100 روپۍ کېږي تا ته هم سبا اچوم وایي سبا ډاکټر یې تاسو لیونیان راغلي تم لیونی کوم مړه دا وایي لیونی څوک لیونی لیونی مکه ګوره قسم په خدای خورم دي تم لیونی او دام لیونی دی وګوره څوک لیونی دی لیونی ته یې منه د په سر کې ماغزه نشته دی اوس د شا بزه خدای مو لیونی راغلی دي موږ له ماغزه خراب کړو تی دی واسکټ ته و د ډول کې مارانو چنګلانو واسکټ یې چولې دی د خدای تبا کا جسیم ګل ډاکټر ته ورځم ورشل ته تاسو له پته ولګيږي موږ دې دماغ ګډوډ کړ ورشل کې یو ګلاس وراوړه